یو داسې خبر مو له نظره تیر شو چې ډېر یې خفه کړو، خو دا خبر به څومره حقیقت ولري او که دروغ به وي. همدلته در سره ټول معلومات شریکوم، بیا تاسو خپله فیصله وکړئ. دا متل دی چې په مړو هر څوک دروغ وایي، خو د نن ورځې خبر به تاسو هم ډېر زیات حیران کړي چې د امریکې یوې خبریالې سنتیارچي او د پاکستان یو خبریال یا صحافي جمیل فاروقي د نقیب مسعود باره کې ویلي دي چې د هغه د آصف زرداري چې د پاکستان پخوانی صدر او د بېنظیر بټو خاوند دی، د هغې لور سره یې دوستانه وه او مینه یې وه او دواړو غوښتل چې واده وکړي. سنتیارچي د امریکې خبریاله او سوشل ورکره ده چې څه موده مخکې په ټویټر باندې پوسټونه کړي وو او د بختاور زرداري په باره کې ویلي وو چې هغې د نقیب مسعود سره پټه یارانه لرله. تاسو یې ټویټس په سکرین باندې کتلی شئ. د سنتیارچي نه وړاندې هم د پاکستان یو خبریال جمیل فاروقي خپل یو کالم کې یا لیک کې دا خبره په ډاګه کړې وه چې د بېنظیر بټو د لور بختاور زرداري او د نقیب خپل منځ کې یارانه وه او کله چې دوی دواړه د واده لوظونه وکړل نو د هغې نه وروسته یې پلار ته معلومات وشول او د هغې نه پس یې نقیب بې ګناه ووژلو. دا خبرې د خبریالانو دي چې داسې دعوې کړي دي، خو تر کومه پورې چې د نقیب مسعود خبره ده نو هغه د شکل نه او انداز نه شریف انسان معلومیږي، خو البته ژوند یې خوښ و، په ژوند مینو او د ښه ژوند په تلاش کې کراچۍ ته تللی و. خوبونه یې لیدلي وو چې هلته به ځان ته کاروبار برابر کړي او د یو ښه ژوند آغاز به وکړي، خو دا هر څه هغه سره الټه شول او د بل چا په کیس کې سر وخوړو. راو انوار هغه ظالم پولیس افسر و چې د بې ګناه نقیب مسعود په وژلو باندې تورن شوی و او هغه یې وژلی و او د هغه نه یې واړه واړه بچي پاتې کړل. نقیب مسعود ته تر اوسه انصاف نه دی ورکړل شوی او نقیب په یو ګمنام کیس کې ورواچولی شو او د هغه نوم په یو ورک کیس کې ولیکل شو او راو انوار همغسې آزاد ګرځي. دوستانو دا اوس حقیقتونه چې نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات گردش کوي، غوښتل مو چې تاسو سره یې خلاصه شریکه کړم چې په دې حقیقت باندې تاسو هم خبر شئ. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو خبر وساتو. مننه مو کوم، خوشحاله اوسئ.